این زبان و تولید مواد درسی برای دانشجویان فرانسوی و افغان در تبعید تاکید کردند. سوفیا سخی گزارش دارد. دانشگاه آنالکو در پاریس میزبان کنفرانس زیر نام مرور بر ادبیات معاصر پشتو در تبعید است. زبان پشتو از چند سال بدین سو در این دانشگاه تدریس می شود، اما نبود کتب درسی برای گرامر این زبان آموزش را دشوار ساخته است. آنچه را که نویسندگان زبان پشتو نیز تایید می کنند. کتابونو د کمبود او د متونو د کمبود د رښتیا هم یو جدي مسله ده، مګر موږ په 21مه پیړۍ کې ژوند کوو. په 21مه پیړۍ کې ډیجیټل دنیا موږ سره کومک کولای شي چې دغه نقصه او تشه پوره کړو. که موږ اختصاصي ویب سایټونه او آنلاین مواد حتی آنلاین کتابونه د دغه هدف لپاره رامنځته کړو وی کارو، زه فکر کوم دغه تشه ډکېدلی شي. یو مثال په همدې وختو کې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د انسټیټیوټ لخوا د وطن ادب ویب سایټ دی. ټول معاصر ادبیات پښتو، دری، ازبکی او د افغانستان د نورو ژبو مواد تاسو هلته موندلی شي. برگزار کنندگان هدف این کنفرانس را تبادل نظر و آغاز برای غنیسازی ادبیات زبان پشتو در تبعید می‌دانند. زموږ هدف دا دی چې دلته ډیر کسان په ټول یورپ کې راغلي دي، څو کله کېږي چې یا لیکوالان دي یا پوهان دي، تاریخ پوهان دي یا د ادبیات پوهان دي، او موږ غواړو چې دلته د هغوی اواز پورته شي تر څو چې د پښتو ادبیات په اړه کوم کسان چې فعلا په یورپ کې ژوند کوي معلومات ولري، که اروپایان وي یا هم دلته یو نوی نسل جوړیږي. دانشجویانی که برای آموختن زبان پشتو در این دانشگاه مصروفند بیشتر فرانسویانند که افغانستان و فرهنگ آن اشتیاق آموزش زبان را در آنها فریده است. زه غواړم چې پښتو زده کړم ځکه چې زه غواړم په راتلونکي کې د ترجمان په توګه کار وکړم او زما هدف دا دی هم زه غواړم چې افغانستان ته ولاړ شم ځکه چې زه غواړم د خمکي کار زده کړم او زه د پښتو او د افغانستان د کلتور سره ډېره مینه لرم. د هستۍ په ټوپک مه ودروئ. فرهنگیان و نویسندگان زبان پشتو از کشورهای مختلف اروپا در این کنفرانس حضور داشتند. شیرخوانی، داستان سرایی و مرور بر تاریخچه زبان پشتو از بخش‌های این کنفرانس یک روزه بود. سوفیا سخی، پاریس. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان.